راشد خان د شاهد افریدي نوې زیږېدلې لور لپاره په زړه پورې نوم وړاندې کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لیګ بریک توپ اچوونکی راشد خان چې د نړۍ په یو شمېر مشهورو لیګونو کې هم لوبېدلی دی، راشد خان د شاهد افریدي نوې زیږېدلې پنځم لور لپاره نوم وړاندې کړ چې د پیل نوم توری یې د الف نوم سره پیل شوی دی. د پاکستان پخوانی الراونډر شاهد افریدي په خپل رسمي ټویټر اکاونټ خپلې نوې زیږېدلې لور خبر ورکړ چې وروسته د مینوالو له لوري یې زیات شمېر د مبارکۍ پیغامونه ترلاسه کړل چې وروسته شاهد افریدي د خپلې نوې زیږېدلې لور د نوم وړاندې کولو پریکړه هم خپلو مینوالو ته پرېښوده. هغه په ټویټر اکاونټ لیکلی دی: لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ، زما د نورو لورانو هم د الف یا ای توري سره پیل کیږي، نو زموږ د نوې لور راتګ لپاره خپل وړاندیزونه د ای سره راولیږئ. ګټونکی نوم چې ما غوره کړ جایزه ترلاسه کوي. نومونه مو جاري وساتئ. چې زیات شمېر کسانو دغه نومونه ورته وړاندې کړي دي: اقصی، انشا، اجوا، اسما. تر اوسه پورې افریدي کوم نوم نه دی غوره کړی. د یادولو ده چې راشد خان هم د افریدي کلک مینوال دی، نو نوموړي د هغه د نوې لور زیږېدلو لپاره د آفرین نوم غوره کړی دی. هغه دا هم وویل چې دا کلمه معنا زوروره ده. د راشد خان لیکلي آفرین مطلب زورور دی.